سبا تقریبا د زناکاره سړي او زناکاره زنانې د زنا د رابطې دپاره د ټولو څه مؤثره او مهم شی د رابطې ذریعه هغه موبایل دی، غټ موبایل دی. د کمې نجلۍ لاس ته چې غټ موبایل رالی، د کمې زنانې لاس ته چې غټ موبایل رالی، د کمې زنانې چې خپل واټساپ خپل فیسبوک آی ډي کومه زنانه چې غټ موبایل استعمالوي، په دې پوه سه چې دا زنانه د زنا په دروازه ودرېدله، دا زنانه د زنا په بازار ورننوتله، دا زنانه چې غټ موبایل استعمال په خپل مرضی باندې د دې خپل نمبر دی، خپل آی ډي، خپل موبایل دی او غټ موبایل استعمالي، کیمرې والا استعمالي، په دې پوه سه چې دا زنانه د زنا اډې ته ورداخله سوله. په دې وجه باندې عزیزانو کوشش دا وکړو چې د خپلو بچانو د لوڼو سره او د کم عمرم بچانو اولادو سره د غټ موبایل سره وساتو. غټ موبایل یو داسې زهر دی نن سبا چې د ټولو ګناهونو جړ دی، د ټولو ګناهونو بنیاد دی، جړ دی، چې کوم نجلۍ په غټ موبایل باندې عادي سوله د دې سره خپل غټ موبایل، په دې پوه سه چې د دې حیا ولاړه، په دې پوه سه چې دا روزانه به د سترګو زنا کوي، د زبان د خولې زنا به کوي، د نامحرمو سره به میسجونه کوي، که نامحدای نه کوي نورې ورته راکوي. داسې هم شنید هم سوی دی چې ډیرو زنانو نارینهو ویډیو کال سره کوي، چې دې سره موبایل ورسره دی، هغه سره هم ورسره دی، په ویډیو کال کې هغه دې ته ګوري، دا هغه ته ګوري. نو په دې وجه باندې اذانو گزارش دا دی چې کوشش تر حده کوشش دا وکړي چې خپل لوڼي خاص کر د غټ موبایل سره وساتو. دا د زنا او د بېحیايي غټ سبب دی. الله رب العالمین دې زموږ اولادونه بچان د داسې نحوست، د زنا او د بد عملي، د بد نگاهي، د بد نظري او د داسې مصیبتو سره وساتي چې په میدان محشر د الله په حضور کې په شرمندۍ